السلام علیکم وکای جوړې وروره زه دلته راغلی یم د یو پوښتنې لپاره که خوښه مې وي چې درنه یې وکړم دلته د شهزاده کاکا په نامه باندې یو سړی ده او د لرګیو کارخانه یې جوړه کړې او دا د بیلچو کلنګونو د دې لاس یې جوړوي نو کولی شئ چې تاسو یې ماته معلومات راکړئ شهزاده کاکا سلام علیکم کاکا خیر ټوډۍ ګرد ښه ده ورور ماته اجازه ده دا شهزاده کاکا او تاسو نه وروره تا ته خو موږ اجازه په دې نشو درکولی چې شهزاده کاکا سره به موږ په بعضو خبرو سر نه خلاصېږي نو بعضې خبرې به بیا ته موږ ته ترجمه کوې دا کومک موږ سره وکړه مننه ها کاکا جوړې ښه په خیر نو وخت زندګي په خیر تېرېږي والا ښه سیسټم دې ځان ته برابر کړی پکې ځان ته لګولی کارګران بیچارهګان دي په دې پاکي نه ولي د ځان کاکا دلته تا سره څو کسه کار کوي دوه کسه دا دا ستا کارګر دي دلته د څه شي لاس دې جوړی کاکا ورور دا ګینډي څه ته وایي کولنګ لاس دی ښه ښه ګینټی وایي په فکر باندې مې او ګینډي بلکل دلته په کارخانه کې دا ماشینان او دا ټول سیسټم ستاسو خپل ده کاکا کاکا دلته څنګه تا ته دا فکر ودرېدی چې مثلا ته داسې یو کارخانه ځان ته جوړه کړي او په دې ځای باندې څومره مصرف ستاسو راغلی اویا کار دی اویا زره افغانۍ اویا زره افغانۍ باندې دغه کار تاسو ځان ته برابر کړی دی دلته د ورځې استاد څومره پیسې پیدا کوي او شاګردان یې څومره پیسې پیدا کوي اویا 400 کارګران پیدا کوي ښه ډېر ښه او بیا استادان دا مثلا دا دوه نفره ده وښودل چې دا زموږ استادان دي دوی بیا څومره کار دلته کوي ورځې 600 800 د ورځې 600 800 بلکل ښه ډېر ښه کاکا دا لرګي له کوم ځای نه راوړې واه واه ګوره ډېره ښه خبره یې وکړه دا د یو خبره خو زما سره هم خلاص شو کونړ سرشهي بل ویلې په فکر مې ډېر ښه کاکا کولی شې عمرانه چې ته دا د کاکا تېرې خبرې او څه ناسمه سره وکړې چې د مخکې زه د ده په یو څو خبرو پوه نه شوم چې ده ما ته ویلې چې دلته موږ سره څو کارګر کار کوي په دې خبرو زما سر خلاص نه شو او بل ده ته دا فکر د کوم ځای نه درېدلی دی او څنګه ده ته دا فکر ودرېد چې مثلا په دغه حالت کې چې دی پوره په ژبه باندې نه پوهېږي ده دغه خپل کارونه په کم نوع باندې په مخه ویوړه ځکه چې نور خلک د دې په خبرو باندې نه پوهېږي نو ته څنګه بیا د ده په خبرو باندې پوهېږې داسې دی چې زه خو دې سره وړوکی راغږ شوی یم لکه ماشومتوب هم همدې سره نو په ژبه یې پوهېږم ډېر لږ جیګ را سره غږېږي عمران وروره نو دغه فکر یا دغه کار چې ده شروع کړی په دغه کې په لومړي سر کې تاسو له ده سره مرسته وکړه که نه ده دا کار خپل د مغز نه وکړ او دلته یې څوک راوستل او دا کار یې په مخه واچو دا خو په خپل مفکورې باندې راغلی دلته او دا کار یې شروع کړی دی دغه د دغه عامل پوښتنه زه تا نه کوم چې دغه کارګر د ده دپاره چا راوتل آیا ته لاړې د ده سره د کارګر سره خبره وکړه چې تاسو دلته راشئ که نه دی په خپلو خبرو د هغوی سر خلاص کړه او دلته یې راوستل زه خو د دې ترجمان یم لکه څنګه چې تاسو سره اوس دلته راغلی یم او ناست یم دغسې نور هم داسې کوم بعض ځایته چې ځي زه دې سره کومک کوم او همکاري ورسره کوم او بل بیا د دغه کارخانې عاید دا دی خپله هر څه تنظیموي که نه په دې عاید کې تاسو د ده سره کومک کوئ چې د دغه عاید ګټه تاوان ورسره معلوموئ څه ناڅه ورسره زه هم همکاري کوم خو دا خپله ماشاءالله ژبې لږ زره نښلي خو نور هوښیار دی ښه ډېر ښه بیا کاکا تا نه به زه یو پوښتنه وکړم ستاسو حساب زده دی
تاسو کولی شئ چې پیسې وشمارئ یا بل څه دا لرګي چې دلته راځي دا تاسو کولی شئ چې حساب کړئ تقسیم ضرب دا هر څه د حساب زما سره وکړه 1 2 3 داسې وکړه دوه څلور ښه یعنې ته ورسره پوه شوې بیا د دغه لرګیو فروش په همدې ځای کې څوک تاسو نه وړي یا دلته څوک ورپسې راځي که تاسو یې اخلئ او بازار ته عرضه کوئ یا بازار ته وړاندې کوئ تاسو یې خپله بازار ته لېږئ ډېر ښه که زحمت نه کېږي زه به د کارخانې د نورو کارکوونکو سره یو څه خبرې وکړم او تاسو به ما سره په طرف کې مننه السلام علیکم مشرف فکر کوم چې تاسو د دې ځای استاد استئ او بل ما د کارخانې د مالک نه پوښتنه وکړه ده خو دغه نه راته ویل چې دغه لرګي دلته موږ به ورږدو او دلته یې سیده کوو او زه اوس تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو دغه کار په کوم ځای کې زده کړی او د څومره وخت نه تاسو دغه کار کوئ دا کار خو وروره تقریبا ما د څلوېښت کاله وشو زه کوم ډېر ښه او دا هم د پاکستان کې هلته کړی و هغې دا کار تاسو د هغې ځای نه کوئ څنګه یې د خپل کار نه راضي یاستئ خوشحاله یې پکې ډېر ښه بل بیا د کارخانې مشر چې دی په ژبه مې یو څه دروند ده د ده سره ستاسو روابط رابطه او دا کړه وړه د ده تاسو سره څنګه دي بس ښه دی خپل ټایم سره پاس کوم او په اشارو سره خبرې کوم بعضې نیمه خبره باندې پوهېږو د اول سر نه تاسو د ده سره څنګه راغلی د ده سره څوک و چې تاسو یې راوستلی که نه دی خپله تاسو پسې راغی او تاسو یې دلته راوغوښتلی نه موږ خپله موږ ته معلومات وکړو دغه لرګي د خلکو جوړول بیا راغله او بس موږ ته ویل چې یاره موږ سره کار وکړي دا دلته د ورځې تاسو 100 روپۍ پیدا کوئ تاسو ته د لرګي په سر پیسې درکوي که نه تاسو ته روزانه معاش ټاکل شوی دی هفتهوارې پیسې یا د میاشت په سر باندې تاسو ته د کار پیسې درکول کېږي دا موږ ته د لرګي په حساب باندې پیسې ښه یعنې دانګي پیسې تاسو اخلئ یو لرګي باندې تقریبا 1200 افغانۍ خرڅ شوی بلکل څه پې کوئ څه هغه اخلي او څه مشین ته وګرځي څه سیلي کوي 1200 افغانۍ پوره مصرف چې په ده راځي یعنې دا لرګی بیا دې ته جوړېږي چې یا تبر ته یا کولنګ ته یا بېلچې ته کار وکړي ډېر ښه دلته چې دغه لرګی تاسو د کوم ځای نه اول راوړئ او بیا د دغه قیمتونه څنګه دي چې د هغې ځای نه راځي دا خو د لرګي پورې خبره ده کوم ښایسته لرګي هغه په 3 روپو خرڅېږي ډېر ښه کوم مشکل او ګران جوړېږي او ښه شی ته نه جوړېږي هغه ګرځان اخلو لرګي د سیده کولو نه وروسته یعنې لرګی کوږ و تاسو واخیسته سیده م کړه د دې نه وروسته بیا کومه مرحله لري دا چې چیرته وړئ یعنې څنګه نور کارونه یې څنګه دي دا دې ځای نه بیا چې کوم موږ هغه مشین کوو هغه مشین باندې صفایي کوو لاس رندې ته بیا استادان دي هغې باندې لاس رنده ووهي بیا چوستار بیا دجمال او مطلب هغه داسې کړي چې هغې کومه فلسفه یعنې په دغه 3 مرحلو کې په ده باندې 1200 افغانۍ مصرف راځي بغیر د لرګي د اخیستلو نه لرګیو کې کوم لرګی ښه لرګی ده او کوم لرګي یعنې 2مه درجه او 3مه درجه کې راځي نو ښه لرګی خو دې کې چې دی د خوند لرګی دی مطلب داسې دی چې مختلف غرونو بیا مختلف لرګي بعضې لږ خشک وي بعضې غوړوالی لري ښه وي د ښوون لرګی کولی شئ چې د ښوون لرګي په باره یو څه معلومات ورکړئ نو دا دی چې د ده خوبایي څنګه ده دوام زیات لري سخت دی لږ ژولن لرګی دی ماتېږي نه په اسانۍ باندې نه ماتېږي چینجی پرې زر نه لګي خشکېږي زر نه ډېر ښه یعنې د ښوون لرګی زر نه ماتېږي چینجی نه شي کولی هغه وخوري او ډېر دوام کوي کولی شي بزګر او دا دهقانان دا خلک ترېنه ښه ګټه واخلي دا وه په جلال آباد ښار کې د شهزاده کاکا کارخانه چې په ډېرو ساده وسایلو باندې یعنې دغه لرګي ته تاسو وګورئ دوستانو چې په څه رقم وضعیت کې دی یعنې بیخي د کار نه دی او د دغه شی ښایسته لرګی ترېنه جوړ په اوس په ده کې د تبر استفاده یعنې ترېنه کولی شو او کاکا د دغه مشکلاتو سره یعنې د ژبې مشکل هم لري داسې یو کارخانه ځان ته برابره کړې چې 4-5 کسه په ده کې کار کوي او د 4-5 کسو لپاره د کار زمینه مساعده کړې کوم دوستان چې لارو د هېواد څخه د بهر تلو کوشش کوي نو هغوی ته دا پیغام لرو چې په غیر قانوني لارو د وطن پرېښودو ته ځانونه ماړ کوئ او مه د وطن څخه ځئ دغه شی فکرونه ووهئ د ځان دپاره واړه کاروبارونه برابر کوئ د ځان سره نور خلک هم په کار بوخت کوئ د نن ورځې خپرونه د شهزاده کاکا کارخانه ننګرهار جلال آباد